د قیامت علایمو نه دا ده چې دغه عجمه ګونګیان چې موږ یې ګونګیان بولو دا به بیا غږېږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي ما د په ذات قسم یې چې د ما هر څه د ده په قدرت کې دي. قیامت تر څو نه راځي چې تر څو درندګانو د انسانانو سره خبرې نه یې کړې. دا خو څه بعیده خبره نه ده، ولې الله تعالی خو د قادر ده. د نبي علیه السلام په وخت کې غږېدلي شپون رمه پې لیوه راغی مېږه یې وتښتوله. ده پسې منډې کړې تر خلاصه کړه. لیوه هلته کېناست نو ویې ویلې نن خو دې رانه خلاصه کړه، هغه ورځ به ته چې سعی هغه بل څوک نه وي بې د ما نه. شپون ویله سبحان الله دا لیوه وغږېدو. هغه ورته ویل دا څه تعجبه نه ده، تعجبه خبره دا ده چې هلته د آخر زمانې پیغمبر راوتلی څوک ایمان نه پراوړي، هغه د دغه شپانه د ایمان ذریعه وګرځېده. لیوه غږېدلی، نبي علیه السلام یې سړی په غویي سپور ده روان کړی ده. غویی ورته مخې راواړو چې زه خدای پاک د سپرتیا دپاره نه یم پیدا کړی، د یوې دپاره د کروندې دپاره پیدا کړی. خلک یې سبحان الله بقره تتکلم غوا هم غږېږي. نبي علیه السلام یې زه په دې ایمان لرم، صدیق اکبر او حضرت عمر په دې ایمان لري. د غویي غږېده، د لیوه غږېده، د نبي علیه السلام سره نه د انسانانو سره امتیانو سره هغه ته راغلی د په هغه وخت کې. دغه معجزې دي چې د سره مرغه هم غږېدلی، اوښ هم غږېدلی، هوسۍ هم غږېدلی. هغه څه کوي؟ دا مرغان مخکې د سلیمان علیه السلام سره نه غږېدو. علمنا منطق الطیر. دا به راځي بیا به غږېږي، دا به راځي دغه د انسانانو سره به غږېږي. او حتی د سړي سره د خپله کوچینه د آس چې په ویي د دغه کوچینې دا لاستی به ورسره غږېږي. د ده د چپلکې پاڼه هغه تسمه چې دی د پایپ کې بنده ده دا به ورسره غږېږي. د ده ورون دی په سفر تللی، ښځې د بل چا سره زداوې کړي دي چې راغی خپلې ښځې ته چې ورنږدې کېږي لکه دلته چې هغه یو انټرنیټ وي پکې هغه دې زوړ ریکارډ راواړي، دا ورون به ورته وغږېږي چې دغه خو د بل چا سره زداوې کړي. ولې قرآن نه وایي چې په قیامت کې د کفارو خوله بنده شي چې دوی وایي چې موږ دا ګناه نه ده کړې، کفر مو نه ده کړی، انکار وکړي، خدای خوله بنده کړي، اندامو ته یې چې وغږېږي. غږېږي که نه غږېږي؟ نو آخرت کې هم غږېدا شته، د آخرت نه مخکې د آخرت په مقدماتو کې هم دا غږېدا شته. دا د قیامت علایمونه دي.